او د دې تعلیم نور خلقو ته ورکي. الله وی ولا تفرقوا ډلې ډلې مو جوړېږئ د دې قرآن نه مو جدا کېږئ د دې قرآن خدمت وکئ د دې تابعداري وکئ د دې نظام نافذ کئ د دې تعلیمات خلقو ته ورسوئ خپل معاملات او خپل اخلاقیات چې دي هغه د دې مطابق کئ. اللہ پاک کوئی احسان میں د سره کړه دے واذکروا نعمت الله علیکم د خدای نعمت او د خدای احسان ځان باندې چې تاسو باندې کړه دے دار آیات کئ. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم الله وی تاسو خود یو بل دشمنان وی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم معاشره ته راغلی و هغه معاشره چې وه هغه د شرک په دلدل کې نښتې وه. خلکو ته یو دعوت ورکوي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خلکو د توحید کلمه ووایي چې الله نه بغیر بل مددگار نشته کامیاب بشئ. په دغه معاشره کې د شرک دلدلو هر طرف ته خلک شرکیاتو کې نښتي وو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته د ایمان او د توحید دعوت ورکړ. هر طرف ته گمراهی وا او هر طرف ته جهالت و انسانیت خو چا کې نو د قتل او د غارت بازار گرمو د عزت او عصمت د چا محفوظ نو ښځو ته معاشره کې څه مقام نو ملاو شوی غریبانانو ته پناه نه ملاوېده شراب به د اوبو په شان د څښلی شو بی حیائی خپل عروج ته رسېدلې وه. دا الله د وحدانیت تصور خو خلکو کې اډوم نه هر سړی خود غرضه او مطلب پرستو چوری او بدکاری عروج باندې رسېدلې وه. ظلم او انصافي شباب نا انصافي شباب ته رسېدلې وه. انسان د دوزخ په کناره باندې ولاړو. اللہ وی وکنتم اعدان فالف بین قلوبکم تاسو خود یو بل دشمنان وی. اللہ پاک وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں تاسو ته راولېږه فاصبحتم بنعمتی اخوانا تاسو د الله په دې احسان باندې مهربانۍ باندې د نبی رحمت صلی الله علیه وسلم په ذریعه او د قرآن په ذریعه خپله کې رونه وګرځېدئ. وکنتم علی شفا حفرة من النار تاسو د دوزخ د ډوغل د هغې کنارې په غاړه باندې ولاړ که تاسو دغه شرکیاتو کې وی او په دغه وخت کې د مرګ راغلی وی او د توحید کلمه هم نه وویلې او رسالت د محمد صلی الله علیه وسلم باندې هم ایمان نه وی راوړی. الله وایي سیده به دوزخ ته تلئ فانقذکم منها. الله وایي به د دوزخ کې د پریوتو نه بچ کړئ د ایمان لار هم درته وښوله دی اسلام تعلیمات هم درته درکړه د ژوند مقصد هم درته وښو. رحمت حق هغه په خلکو باندې رحم وکړو. د کوهي صفا نه په سوونو کاله وروستو د انسان د بقا اعلان وشو. دا خو اواز نه و کله چې دا اواز ولګېده نو د ایوان د باطل په ایوان کې بجلی وپړکېدله. حالی سے وحی اتر کر ہراسی سوئی کو آیا
वो एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, ये बिजली का कड़का तया सोती हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। वही दाया वजी मुशान इनकिलाब इब्तिदावा, ऐलान तौहीद जोशन खल्कु ते नवी ژوند पैगाम ورکا، دا عرب وغه مړزلونه چې وغه کې د ژوند روح واچو، دنیا ولیدل چې هغه قاتلان چې وو هغه غادلانو ګرځېدله، هغه بت پرست چې وو هغه بت شکنو ګرځېدله، هغه بوتان چې به جوړوله بت پرستی به چې کوله، هغه یو لګېده چغې وواله جاء الحق وزهق الباطل، د توحید شمه بله شوه او د شرک تیارې روکې شوې، د غیر الله په ایوان کې زلزله راله. الله وایي هغه سنګ دله خلک چې وو هغه رقم دله جوړ شه، ښځو باندې چې ظلمونه کولو هغه د ښځو د حقوقو حفاظت کوونکي وګرځېدله، هغه د زماني مشرکان چې وو هغه موحدین وګرځېدله، د محبت او د ورورولۍ سپرلی راغلی دی، د محبت او د ورورولۍ سپرلی راغی. هغه رهزن چې وو هغه د خلکو رهبران وګرځېدله، هغه ظالمان عادلان وګرځېدله. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خلکو ته اعلان وکړ، وی فقد لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. وی د مکی خلکو څلوېښت کاله مې تاسو کې ژوند تیر کړی دی، د امانت او د صداقت زما تاسو حالت لیدلی، ما په ټول ژوند کې زه د دروغو خواته نیم تللی، خپل لمن مې همیشه پاکه ساتلی ده. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د ژوند د امانتدارۍ او د صداقت د سبق نه ډک ژوند خلکو ته د نبوت په ثبوت کې پیش کو. لقد لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. وی زه تاسو کې پیدا شوما وړوکې تاسو کې لوی شوما، زما اخلاق تاسو ته معلوم دي، زما معاملات تاسو ته معلوم دي، ما دا الله د توحید چغه وهلې ده، ما سره په دې کې ملګرتیا وکړئ. الله وایي یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. وا مؤمنانو دروغ د خپل ژوند نه روکئ، خیانت د خپل ژوند نه روکئ، دوکې د خپل ژوند نه روکئ، فسادونه د خپل ژوند نه روکئ. وا مؤمنانو قولوا قولا سدیدا. ستاسو ژبې نه چې کومې خبرې راوځي دا دی برابر خبرې وي، دا دی حق خبرې وي، دا دی د انصاف خبرې وي، دا دی د توحید خبرې وي، دا دی د الله د کتاب خبرې وي، دا دی د خلکو د زړونو د نرمولو خبرې وي، دا دی د سبق خبرې وي، دا د هدایت خبرې وي، دا دی د عدالت خبرې وي، دا دی د شجاعت خبرې وي، دا دی د رڼا خبرې وي، دا دی د تیارې خبرې نه وي. الله وایي قولوا قولا سدیدا. نیغې خبرې وکئ، رښتیا خبرې وکئ، د صداقت په رنګ باندې رنګ شوي خبرې وکئ. یصلح لکم اعمالکم. الله وایي توفیق برته ملاو شي،
خدای بدر د خپل ځان د اصلاح توفیق درکړي. څوک وایي که نه یا دا تشې خبرې الله پاک وایي ګورئ ښې خبرې وکئ که نه ګورئ ښې خبرې خو د قرآن خبرې یي که نه دا الله خبرې دي که نه. زما وروڼو وایي د الله خبرو نه د بل چا ښې خبرې خو کېدی نه شي که نه دا خبرې کوي که نه څه فایده به وشي ویصلح لکم اعمالکم خدای به تاسو له د خپل ځان د اصلاح توفیق درکړي. نور څه وایي په دنیا کې لومبۍ خبره دغه ده چې بنده د خپل ځان اصلاح وکړي خدای به دله د خپل ځان د اصلاح توفیق درکړي نه کوي. وګوره دا داسې مسلمانان دي دا عمل نه دی چې بنده قرآن راوالي او کینی ورته او زده کوي. لومبۍ وخت خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی وه. الله وی اقرا ولوله دې لولي نه نو چې خبرو عمل پکار. الله ویصلح لکم اعمالکم تاسو ته به توفیق ملاو شي ستاسو معاملات به سم شي اخلاق به هم برابر شي ژوند به هم د تیارو نه راوځي په رڼا کې به هم ښکلی ژوند تېرېږي. الله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. او مسلمانانو که د آرام ژوند غواړئ دا د قرآن په تعلیماتو کې دا د قرآن باندې عمل کولو کې دا د قرآن په خدمت کولو کې تاسو صحیح در لیدلې نه دی تا پیژندلې نه دی ګلاب د ګلو تا بلبل هغه ګل دی پیژندلې نه دی نو هغه ګل خو بلبلو پیژنده چې د هغه په ستاینه باندې اړم شوی دی. الله ویصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم گناهونه به درته معاف شي. دا سر څوک پورته کوي وای رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یا الله بخنه راته وکړي یا الله زما توبه قبوله کړي یا الله رحم را باندې وکړي. الله وایي زه به په تاسو رحم وکړم والله غفور رحیم. الله بخونکی دی الله دې مهربان. وایو مسلمانه نا امید کیږه ما دا د نا امیدۍ دربار نه دی که تا ډېرې ځلې توبې ایستې دي بیا خدای ته توبه وباسه. الله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. و مومنانو الله نه ویریږئ رواني مه کوئ فسادونه مه کوئ کورونه خلکو له مروان وي فصلونه خلکو له مه تباه کوئ بچیان والا مه تباه کوئ خدای نه ویریږئ. وکونو مع الصادقین رښتیا وایئ او په رښتیاو قایم پاتې شئ. دا د ایمان شیوه ده. सच्चे रसूल का सच्चे पैरोकार होने का सबूत दो. د رښتینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رښتینی پیروکارو ثبوت ورکړي. ثبوت په عدالت کې هغه څوک کیس ګټلی شي چې دعوې سره والا ثبوتي چې د ایمان دعوه کوي عملی ثبوت ورکړي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو سره محبت کوونکی شوهر و. ښکلی ژوند یې د بیبیانو سره تېر کړی. څوک چې د بیبیانو سره د غوسې او د نفرتونو او د وهلو او د ټکولو او د ظلم ژوندونه تېروي دی وایي زه عاشق رسول یم. وا ماشاءالله شکر دی چې عاشق رسول یې. نو ته بیا جګړې سره کوې چې کور والا یې پور کې ودرولې ده او هر وخت د جګړې شروع کړي عاشق رسول صلی الله علیه وسلم.
د خپل اولاد په حق کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو مهربان پلارو. د دین موږ ته څه سبق حاصل شه؟ ماشومان زمونږ فصل دی، دا زمونږ د باغ ګلونه دي. دا نه چې دی ته به سپک وایو او سپکې به ورسه کوو، په پارک به ورته ګینې ګورو. نه، دا زمونږ د پټي فصل دی، موږ به د خپل فصل خیال ساتو. دا ګلونه دي، ګلونه ماشومان دي. راتلونکي ژوند او د دې ملک د راتلونکي حکومت د دې واګې د دوی په لاسو کې را روانې دي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی غلامانو او خادمانو سره ښه سلوک وکړئ. په معاشره کې چې کم کمزور خلک دی ښکلی سلوک ورسره وکړئ. ویل ورکړئ، کرکتې مه کوئ. تاسو چې په خپله سخرۍ دي نوکرانو له هم دغه ورکئ. تاسو چې په خپله سا اغوندئ هغه دی له هم ورکئ. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم د نرم طبیعت مالک و، ډیر نیک اخلاقي و، سخت مزاجه نه و، دل شکني د چا نه کوله، د چاړۍ نه خفه کو. دی خو د وړو زړونه هم خفه کوي. بو در پسې وایي راغی، ته ګوره دته اوس وګوره چې وړوکې جاړي که نن دی ورته یې بو در پسې راغی. دا ورته نه وایي چې بچې ولې جاړې، څه چل دی، مسله نه حل کوي. نه نه بس یاره یې وایي بو در پسې راغی. نو هغه چې ته اوس نه بوزدله لویې که نه او بیونې یارې، نو د بادرۍ میدان کې به هغه بیا څنګه بادري وکړي؟ هغه خو تا ویا روړی ته نه وباسه که نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د خلکو په زړونو مرهم او پټۍ لګولې. نن ته چاته د خپل حال ویلی شي، مرچکي بدله په دې زړګي ودوړئ. خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي که مصیبت در باندې راغی نو چې چاته دې ووایې که نه یو خو ستا د زړه د پورې باندی هغه جدایي، خو چې خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي څوک ستا په نقصان خوشحالېږي دی چې ستا مخې ته دی لا عجیزه په تا ډېر خفه یم چې پله ورشي ښه ده چې په دې کنده کې وغورځېده. دا حال دی. دا دې ته وګورئ تاسو. موږ له دا پکار دي چې د ژوند په هره شعبه کې، په هر حال کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د ژوند د نمونې مطابق خپل ژوند تیر کو او نورو خلکو ته هم ووایو چې رونو په دغې لاره لاړ شئ. د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې کومه ښایسته لار موږ ته پرېښودی، راځئ چې په دې لاره باندې لاړ شو. زموږ ژوند به بیا انشاءالله ډېر په آرام شي. انشاءالله نورې خبرې او بیا مخکې کوو. استغفر الله لي ولکم ولسائر المؤمنین.